اوس دې نه بعد په دې خو موږ پوه شو چې روژه په چا لازم ده. اوس سوال دا دی چې ولې لازم ده؟ سوال دا دی چې الله دا روژه په موږ باندې ولې لازم کړې ده؟ څه وجه ده؟ دا خو زمونږ ایمان او یقین دی چې الله چې څه کار کوي نو په هغې کې څه حکمت نه حکمتونه پکې. د الله نوم دی الحکیم. هر کار کې د الله سبحانه وتعالی حکمتونه پراته دي او ناشنا ناشنا حکمتونه. خو دومره ده چې کله ورته د چا عقل ورسي او د چا عقل ورته ونه رسي. ځکه چې موږ کمزوري یو. الله په سورة الاسراء بني اسرائیل کې دا وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او نه دی درکړی شوی تاسو ته مګر ډېر لږ علم. نو دغه لږ علم کې کله د یو عبادت حکمت سړي ته معلوم نشي، بس بیا دا نه چې ته به بیا هم ګرځي په حکمتونو پسې. بس لوی حکمت وایي دا دی چې الله راته ویلي ځای کوم، پیغمبر ویلي ځای کوم، بس خبره ختمه شو. ها که چاته حکمتونه معلوم شو، لکه علما کوششونه کوي د عباداتو حکمتونه بیانوي، ډېره ښه طریقه ده. خو دې نه به خپله یعنې داسې طریقه به نه جوړه که حکمت یې راته معلوم شو جو کومه، او که حکمت معلوم نه شو جو بس بیا به سستی او یا کیدی شي پرېږدي. نه اوس که موږ ته د روجو نیو حکمت ته سره معلوم نشي، موږ به بیا هم نیسو، ځکه چې د الله په موږ باندې فرض کړې ده. خو بیا هم علماو کوششونه کړي دي او حکمتونه بیان کړي دي. بلکې هر عبادت کې لکه خصوصا سوچو کې د اسلام په دې غټو عباداتو کې وایي، لکه مونځ، روژه، زکات، حج، جهاد. اوس وګوره بعض په دې کې هغه دي چې هغه صرف بدني عبادات دي. صرف بدني کوم یو دی؟ صرف بدني مونځ شو. بعض هغه دي چې صرف مالی دی، زکات شو. بعض هغه دي چې بدني او مالی دی، نو هغه حج او جهاد. حج کې بدن به استعمالیږي، مال به هم لګي، لکه څنګه جهاد کې بدن هم لګي او مال هم لګي. بعض عبادت هغه دي چې په هغې کې ځان بندول دي د محبوباتو او شهواتو نه، لکه روژه. دا عبادت چې کله ته په ښه طریقې سره وکړې نو ته د الله بندګي په ښه طریقې سره وکړې، او بیا دا عبادت د حکمتونو نه ډک دي. د نور له نظم دا خو بیا ځان له موضوع شو، عباداتو کې حکمتونه. خو صرف دې روجې ته ګوره. اولنی حکمت دې کې دا دی، د ټولو نه لوی حکمت دا دی چې دا بندګي د الله ده او په دې سره بنده خپل رب ته نږدې کېږي. بس دا یو هم کافي دی. که نور بیان نه کړی شي نو دا یو هم کافي دی چې دا بندګي د چا ده؟ بندګي د الله ده او په دې سره بنده خپل رب ته نږدې کېږي. دویم حکمت بیا په دې کې دا دی چې د دې د لاسه په انسان کې تقوا پیدا کېږي. او دا حکمت الله په خپل ذکر کړی دی په قرآن کې. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. روجه لازم کړی شوی د په تاسو باندې لکه څنګه چې په پخوانو باندې لازم و. ولې یا الله منګ تګی کې نه، منګ وګی کې یا الله نه، منګ ستړي کې ځکه د روجه به موږ لازم کړی نه، منګ په تکلیف کې چې الله نه. نو بیا د څه دپاره وایي لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. حدیث کی راضی کہ نہ صحیح بخاری کی شتی من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. یو سړی چې د دروغو خبرې پرې نه دي او په دروغو باندې عمل پرې نه دي او د جهالت کارونه پرې نه دي او ګناهونه پرې نه دي، نو الله ته د دې ضرورت نشته چې د ځان بند کړی د اوبو نه او د خوراک نه. معنی د دې حدیث ته ده چې الله خو تقوا غواړي او په دې کې تقوا رانه، نو په دې روزه باندې الله څه کوي؟ دې چې ډېر مسلمانان دي، یعنی زه د بعضو مسلمانانو ته وګورم دا زړه مې په خفه شي، ډېر زیات افسوس وکړم چې حدیث کې راځي وایي بعض هغه دي چې په دې روژه کې صرف د هغوی نصیب چې دی هغه تنده او لوږی بس.
او باز هغه دي چې د هغوی د شپې په عبادتو کې نصیب بس د هغوی د شپه ویښه تېرولي او خوب خرابولي، بس نورو ته هېڅ هم نه میلاوي، اجر نه میلاوي. نو زم چې داسې زموږ په دې پښتنو کې به ډېرې په دې خبره به خفه کېږو نه، د حقیقت دی. زموږ په پښتنو کې ډېر داسې دي چې روژه صرف دې ته وایي چې خوراک مه کوه او څښاک مه کوه او ښځې ته مه نږدې کېږه، نور کنځلې کوه، جګړې کوه، فلم ګوره، سندرې اوره، دروغ وایه، دوکې کوه، دړاکې کوه، هر څه کوه، خو خوراک مه کوه، څښاک مه کوه او ښځې ته مه نږدې کېږه. دا د کوم ځای روژه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله ته خو د دې روژې ضرورت هم نشته. نو دریم حکمت پکې دا دی چې دا زړه خالی شي، خالی د الله سوچ او فکر ته او ذکر ته. هغه په دې طریقې سره چې کله انسان دا خوراک ډیر کی کنه، نو د دې سره په انسان کې غفلت پیدا کیږي، سستی پکې راځي، عبادتونه بس بیا شاته شي. نو دا روجه دې لپاره فرض شو چې زمونږ د معده خالی شي لګه، نو چې معده خالی شي نو زړه به د غفلت نه را بیدار شي، نو د الله طرف ته به توجه پیدا شي. څلورم حکمت په دې کې دا دی چې موږ د الله د نعمتونو قدر وپېژنو. څنګه د الله د نعمتونو قدر وپېژنو؟ داسې خلک کوم شته چې هغوی ته دا خوراک نه میلاوي، نو چې د هغوی به څه حالي، نو ته به بیا د دې نعمت شکر ادا کړي. پته تا ته ولګېده چې د سحر نه د ماښامه پورې ځان بندول د یو څو ګنټې د خوراک او څښاک نه څومره ګران کار دی، نو هغه خلک چې ورته بالکل نه میلاویږي د خوراک او څښاک، نو تا ته به د نعمت قدر پیدا شي. پنځم حکمت دا دی چې د غریبانو احساس به راته وشي، د هغوی سره به مرسته وکړي. لکه حدیث کې راځي کنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر غنی انسان و، اجود الناس، او بیا د پیغمبر سخاوت په رمضان کې ښه ډیر شو. ولې ځکه چې انسان ته په رمضان کې د غریب هغه احساس وشي چې یاره دا موږ یو څو ګنټې ګوره صبر نشو کولی، دغه غریبانو به څه حال وي. شپږم حکمت دا دی چې د نفس د سختو تیرولو سره عادت شي، د نفس د سختو تیرولو سره عادت شي. ځکه چې دا خو د الله نعمتونه دي، کله یي او کله نه. کله به تا د خوراک لیټ کېږي، کله به څښاک، کله به ته نه میلاوي، نو چې د نفس عادت شي دې سره. بل چې ته ته اندازه ولګي چې زه به د خپل نفس څنګه کنټرولوم. التمرن على ضبط النفس، دې ورته موږ په عربي کې ویلی شو التمرن على ضبط النفس، یعنی پریکټیس کول د دې خبرې چې زه به د خپل نفس څنګه کنټرولوم. ته په روژه کې خپل نفس کنټرول کړی دی کنه، د خوراک نه دې کنټرول کړی، د څښاک نه دې کنټرول کړی، د عورت د شهوت نه دې کنټرول کړی، نو دا یو قسمه پریکټیس روان دی، تمرن دی. اووم حکمت پکې دا دی چې دې نفس کې دننه عاجزي پیدا شي او تکبر ته ختم شي. وجه داره ده واضح خبره، اکثر د متکبرین چې دا مالداري کې غریبانه مالداري د ډیر خوراکونه او قسمه قسم نعمتونه چې سړي سره یي او د ښځو شهوتونه پوره کوي، نو دا اکثر په سړي کې لویی پیدا کوي، لویی متکبر شي. یعنی ته خوراک کې دي کنه، خوراکونه ډیر دي او ته خمه زیاده لکه مړه لکه درس دی سره وړي، اسی تکبر به وکي او غزار به کوي او یو شی بل شي. نو دا روجه د دې لپاره ده چې په دې نفس کې د عاجزي پیدا شي، عاجزي
چې زګوره الله ته محتاج یم په هر وخت کې کدا رب په ما باندې دا خوراک بن کې نو به صحه عجزي به دغه پیدا شي ذکر یو خلیفہ علم ته وی ما ته نصیحت وکا سلفو کې یو علم ته یو خلیفہ وی بادشاہ ما ته نصیحت وکا خو سم نصیحت راته وکنه هغه ته وی کته سم تګی شی او ګلاس وبوت دی ضرورتي او نه ملاویږي نو ته به سو کې وی دا نیمه بچای به په ور کم نه لوي ناغو ته بیا وی کده وب به ستاد بدن نه نوزي نو بیا به سره سکه وی دا نیمه بچای به نورم ورکاو خو چې دا وب د بدن نه وزي بیا ناغو ته په دغه بچای وسکه چې یو ګلاس وب مقابله نشي کولای ګور د الله نعمت به بچی شي ګلاس وب چیرته نه ملایږي ته به هر څور کې خدا برا پیدا کړي نو بیا صرف بدن ته دنه کول نه دی بدن نه بیا وتم دی نو که نو زیاده به ځاله مثلا نو په دې رجوع سره په نفس کې څه پیدا شي عجزي پیدا شي سو حکمتونه شو وو اتم حکمت داره د دې سره د رګونه لک تنگ شي تنگ نو څه فائدہ وشو نه شیطان په دې رګونو کې دنه ګرځي حدیث کې دی کنه په صحیح بخاری کې دی په صحیح مسلم کې دی ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم شیطان د انسان په بدن کې پاک زینو کې ګرځي په کوم زینو کې چې وینه ګرځي نو ته چې خوراک او اسخاق بند کې نو دا رګونه شي د تنگ شي چې تنگ شي نو په شیطان باندې لارې تنگ شي نو داغه د وسوسو نه بچ شي او شهوتونو نه او د دې قسم خبرونو بچ شي ځکه خو ګوره د حدیثو په صحیح بخاری صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته څه نصیحت کړو وی واده وکي که طاقت یو که طاقت نه نو بیا روجیونه شي وری ځکه چې روجونه وسره شهوت کوي د شهوت څنګه کم شي ځکه چې الته رګونه تنگ شي نو په شیطان باندې لاري تنگ شي نه هم حکمت اخرانه به ذکر کو چې دې کې بدني فائدې دي کې بدني فائدې تاسو د پدشتي چې وس انګريزانو او غیر مسلمو ډاکټرانو خپل خلکو ته د نصیحت کړه دی وي کم سے کم اپته یا له سورجو کې یو ورځ د سوخ نه سوخ ته پوری روزي نیسي او زموږ شریعت مونږ ته سره پاسه سوار له سو کال مخکې ویلي پاپته کې دوه روزي نیسي په میاشت کې درې نیسي د رمضان د میاشتې روزي نیسي ځکه چې د معدې ته آرام ملاوي شي سکون ته ملاوي شي او دا د تجربې خبره ده او تاسو ټول ته معلومه چې کله انسان روزي ونیسي کنه نو په دغه ورځ د بدن چې د چست وجدان چې معدې ته لک سکون ملاوي شي او سکون ولا نن سبا کم ځکه ورکه او سار چې را پس یو د ماشينري سٹارټ شي او د شپن وی شپې بو رمېدا نو مېده غریب به خرابېږي نه چې په مخه پغې کار روان دی او هر شی ورته ورولې خراب شي نو کوم سړی چې روجي نيسي د مېده برابر په دې روجونو کومه تاسو چې غیر مسلم اوس د طریقه راوسته چې هغه هم ځان له پیسو ورځ کې وخت خاص کړی روجي پکې شي دې لپاره چې دا بدن پکې روږي نو په دې باندې به اکتفا وکړو اگر که حکمتونه نورم دي خو خبر ډیره وګدش سو حکمتونه نه د ځان سره یاد ساتي